د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. افغان حکومت وايي د کابل هوایي ډګر له ګمرک 440 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي. افغان حکومت وايي یوازې د کابل هوایي ډګر له ګمرک کې په لاسو میاشتو کې شاوخوا 400 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مالیې وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی د هیواد د ګمرکاتو پر تنظیم او شفافیت کار کړی دی چې په همدې لړ کې د کابل هوایي ډګر د لسو میاشتو عایدات 440 میلیون افغانیو ته رسیدلی دي. د دوی په خبره دا عواید د تیر کال د سنبلې له میاشتې رانیولې او د روان کال تر جوزه پورې راټول شوي دي. خبرپاڼه وایي چې دا شمیرې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بل لور ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ د راوایي په تیره یوه اونۍ کې د خیراتان، اقیانې او تورغونډۍ د اوسپنې پټلیو له لارې 50,350 ټنه صادرات واردات شوي. بلخوا د سوداګرۍ او صنعت سرپرست په مشرۍ د حکومت او خصوصي سکتور یو پلوی د ازبکستان تاشکند ته تللی چې د سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیاوې ډېرې کړي. او عمران خان اسلام آباد کې د حکومت او بیې لوړېدو پر وړاندې لاریون پیل کړ. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ مخالف تحریک انصاف ګوند د حکومت او روانو سیاسي حالاتو پر وړاندې نن په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون پیل کړی. لاریون ته د هیواد له بېلابېلو ښارونو د خلکو ډله ییز ورتګ دوام لري او ځینې کاروانونه د لاریون سیمې ته رسیدلي دي. ویل کېږي د عمران خان وینا به د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې په لویو سکرینونو ښودل کېږي. عمران خان او د پی ټي آی نور مشران له خپل سیاسي کاروان سره له راولپنډۍ څخه اسلام آباد ته رسیدلي دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه، لا ممل شه.